تازه خبر د ایران او طالبانو ترمنځ په حساس وخت کې مهم تړون لاسلیک شو. طالبانو له ایران څخه څه تړون ترلاسه کړ؟ تازه طالبانو څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. ایران او طالبانو په حساس وخت کې ډیر مهم تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د نوي حکومت او ایران ترمنځ توافقات په چټکۍ سره پراخیږي. په داسې حال کې چې تر اوسه ایران نوی افغان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مګر د طالبانو سره توافقات چټک په مخ ځي. د یوه لوري د طالبانو سره اختلافات هم لري، مګر تجارتي چارې د دې تر اغېز لاندې نه دي راغلي. د تازه تړون په اساس افغانستان به د ایران څخه 100 میګاواټه برېښنا وپیري. دغه برېښنا به د افغانستان لویدیځو ولایتونو ته ورکول کیږي تر څو پورې هلته د برېښنا د کمبود ستونزې حل کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت حکمت الله نورزی وایي چې دوی هیلهمند دي چې په دې تړون سره به د افغانستان د غربي ولایتونو په ځانګړي ډول د هرات ولایت د برېښنا ستونزه حل شي. د برېښنا د شرکت ویان په یو پیغام کې ویلي دي چې دا برېښنا به یوازې هرات ښار ته نه ورکول کیږي، بلکې فراه او نیمروز ولایتونو ته به هم د دې تړون څخه برخمن شي او دې ولایتونو ته به هم برېښنا ورکړی شي. د افغانستان د برېښنا شرکت سرچینې وایي چې افغانستان په کلني ډول 850 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري، چې دغه اړتیا په اوس وخت کې تر ډیره د بهرنیو سرچینو څخه پوره کیږي. په اوس وخت کې افغانستان 620 میګاواټه برېښنا د نورو هیوادونو څخه واردوي او 230 میګاواټه په خپله تولیدوي. د ایران او افغانستان ترمنځ د برېښنا د توافق په داسې حال کې رامنځته کیږي چې افغانستان تر اوسه پورې د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د برېښنا پورونه نه دي ادا کړي. دا پورونه د افغانستان د تښتېدلي پخواني ولسمشر اشرف غني له وخت څخه پاتې دي. نوي حکومت د دغه هیوادونو څخه غوښتي دي چې د رسمیت پیژندنې د ستونزې تر حل کېدو پورې ورته صبر وکړي. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.